حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأحبتي في الله، إني أحمد الله عز وجل وأشكره شكرا كما يليق بجلاله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى نعمة خطبة الجمعة بلغة البشت للجالية الناطقة بهذه اللغة. كما أقدم الشكر الجزيل إلى كل من إدارة مساجد لمحافظة الجهراء وإلى إدارة مسجد الكبير
على تعاونهم الصادق بخطبة الجمعة بلغة البشت في هذا المسجد الكريم. اللهم لك الحمد والشكر كله شكرا كما يليق بجلاله عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك. اللهم لك الحمد بعدما رضيت وإذا رضيت. كما أشكر جميع الإخوة الذين ساعدوا معنا في هذا المجال. شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ أميره وولي عهده بحفظك يا رب العالمين. اللهم وفقهما لما تحب وترضى، ووفقهما لتحكيم شرعك وسنة نبيك يا رب العالمين. وبعد، درنو قدرمنو پختنو مسافرو مشرانو کشرانو، دا الله جل جلاله نعمتنا په منګ او تاسو باندې به حد ډیر زیات. رب کائنات په خپل بندگانو باندې دومره نعمتونه کړي چې د هغه نعمتونو شمیر نشي کېدی. یو د هغه نعمتونو نه چې په منګ او تاسو باندې دا نعمت د رمضان مبارک میاشت کې او به د مسافرۍ زندګۍ کې او به په پردي ملک کې منګ او تاسو ته په خپل ژبه باندې اجازه وشوله چې خپل ورونه دینی احکام باندې پوه شي. دا ورونه قرآن و سنت باندې پوه شي. ورونو د رب العالمین د نعمتونو نه دا یو عظیم نعمت دی چې په منګ او تاسو باندې پروژه کې او په دې مسجد کې د خطبه افتتاح اجازه وشو. دا د هر پښتون ورور د لپاره پکار دی چې د رب العالمین شکر ادا کړي. حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کم یو انسان چې د رب العالمین کم یو انسان چې د خلقو شکریا ادا نکړي هغه د الله جل جلاله شکریا هم نه ادا کوي. علماء دې حدیث په شرح کې لیکي چې کم یو انسان عادت او خوی دی چې هغه سره په دنیا کې یو مؤمن مسلمان خیر ښېګڼه وکړي، یو نیک کار ورسره وکړي، احسان ورسره وکړي، هغه مؤمن مسلمان له پکار دی چې د هغه شکریا ادا کړي. او چې کم انسان دغه شکریا نه ادا کوي ناشکری نو هغه د الله جل جلاله د نعمتونو شکر هم نه ادا کوي. زمونږ شرع منګ او تاسو داسې هدایت او ارشادات چې کله یو مؤمن مسلمان صدقه کوي نو هغه خفیه وکړي چې څوک هغه باندې خبر نشي. هغه دې اثباتن نه کوي داسې خفیه دی وکړي نسین منسین به کې بالکل به هېري چې څه دې نه دي کړي. خو جانب مقابل ته چې چا سره څوک ښېګڼه وکړي هغه ته هدایت داري چې ته به شکر ادا کړې. د اخلاقو نه به کار اخلي. اول شکر به د الله ادا کړي بیا به دغه انسان شکر ادا کړي. که کوم انسان کې دا شکر نه د خلکو هغه الله جل جلاله هم توفیق نه ورکوي چې هغه دغه شکر ادا کړي. رب کائنات فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم
کچیر تاسې د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا ادا کړه لازیدنکم زب خپل نعمتونو په تاسو باندې زیات کړم ولئن کفرتم او که تاسو ناشکری وکړه د الله د نعمتونو شکریا ادا نکړه نو ګره فهم کوي ان عذابی لشدید مخکې راځي ورونو مخکې زیشته مخکې را نوځي جماعت نو ګوره فهم کوي زما عذاب ډیر سخت دی الله جل جلاله چې کله یو انسان ونیسي او تپوس ته شروع کی دا به ډیر سخت حساب کتاب حدیث کې راځي ورونو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمائی ويوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایلو لاس نیونی ولم او راتوی فرمایل چې یا معاذ انی احبک فقال له معاذ رضی الله تعالی عنه بأبي وأمي أنت يا رسول الله إني لأحبك حضرت معاذ صاحب تا سرداری کونین وی چې معاذ صاحب زتا ډیر زیات راته ګرانی ډیر زیات راته محبوبي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ داغه جواب کوي دا الله پیغمبر زما مور او پلار دې د تانه قربان شي زما مور او پلار دې د تانه لوګي شي زهم تاسو نهایت زیاته مين لر افضل الرسل سردار کونین حضرت معاذ صاحب ته وی چې معاذ صاحب ډیر راته ګرانه دا شرف چې معاذ رضی الله عنه ته په برخه کیږي او سردار کونین ورته وی چې معاذ ما ته ډیر زیات نهایت محبوبي نو معاذ رضی الله عنه ورته وی چې د الله پیغمبر زما مور او پلار دې د تانه لګي شي ما ته نهایت ډیر زیات محبوب ورونو دا د محبت د صحابه او د پیغمبر مینس مونږ هم دعوه کوو چې مونږ الله او رسول سره مینه لرو بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې یا معاذ اوصيك الا تدعن دبر كل صلاه حضرت معاذ سبو حضرت معاذ زتا سره تا تدا وصیت کوم تا ته زدا وصیت کوم چې د هر فرض مانځنه وروسته به دا دعا چیرې نه پرېږدې هغه دعا کوم ده هغه دعا ده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الله ما سره کومک وکي چې زستا ذاکر بنده جوړ شم یا الله ما سره کومک وکي چې زستا شاکر بنده جوړ شم چې ستا د نعمتونو شکر ادا کړم یا الله ما سره کومک وکي چې زستا خیسته ذاکر جوړ شم او زستا د نعمتونو شکر ادا کړم ورونو داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس حضرت معاذ رضی الله عنه ته فرمایي چې ګوره دا شکر ادا کول د الله جل جلاله دا یو دونه مهم کار دی
چې د مانځه نه وروسته به هم ته دا دعا کې چې یا الله مال توفیق د دې راکې چې ستا ذکر وکم، یا الله مال توفیق راکې چې زه ستا شکریا ادا کم، یا الله مال توفیق راکې چې زه ستا عبادت ښایسته عبادت وکړم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد شپې عبادت کو کان یقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عائشہ صدیقہ وتفرمائی دا اللہ پیغمبرہ ته د شپې دومره عبادت کې قیام الليل کې چې ستا خپې مبارکې وپړسیږي، دون ځان ته تکلیف ورکې چې زه ګورم پخې مبارکې دې پړسیږي، ولې دون تکلیف ذات او ځان ته ورکې حالن کې رب العالمین ستا مخکنی ورستنی ټول ګناهونه معاف کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي جواب کې افلا احب ان اكون عبدا شکورا. عائشہ زه خو نه غنم چې د الله جل جلاله یو شکر گزار بنده جوړ شم. الله په ما باندې څومره احسانات کړي، الله په ما باندې څومره مهرباني کړې دي. زه افضل الرسل ګرځولم، خاتم الانبیاء والمرسلین ګرځولم، اولنې پیغمبر یم، خو اول به جنت ته ځم. دا څونه د رب العالمین احسانات دي، نو زه دا غرب شکر ادا نه کوم. نورونو د الله شکر ادا کول دا د انبیاء او سنت ده، دا زمونږ استاد دین دی. قدرمنو زمونږ استاد دا میاش مبارکه، دا د رمضان مبارکه میاش، دا د خیر او د برکت نه ډکه میاش ده. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. کله چې د رمضان مبارک میاش داخل شي، اول شپه باندې ټول شیطانان په ولچکو کې وتړلې شي، پاتکړو کې وتړلې شي، او سرکشه جنیات چې هغه وتړلې شي. د جهنم او د اور گیټونه بند شي، یو گیټم کلاو فاتح نه وي. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. او د جنت ټول گیټونه کلاوي، یو گیټم ترنه بند نه وي. وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. چونکه د جهنم ټول گیټونه بندي او د جنت ټول گیټونه کلاو دي، نو دی وخت کې आवाज بکي او आवाज کوونکې او د خیر طلب کوونکې مخه کده مغفرت او د خیر میشته په دې د میشت د خیر نه محروم نشي. او انسانا چې ستا اراده چې د شر طلب کې گناہ طرف ته مخ او توجهي پام کوه، گناهونه کې زار برکت گناہ نه. ولله عتقاء في هذا الشهر وذلك في كل ليله. الله جل جلاله دروجي په هر شپه داسې خلک چې د جهنم مستحق دا غنه آزاد یو کل حر کوي. الله جل جلاله دی منګ او تاسې د دې میشتې د عتقاء حساب کی. الله جل جلاله دی منګ او تاسې د دې میشتې د هغه خلکو نه حساب کی چې رب العالمین هغه ته مغفرت په برخه کړي او مغفرت وته کوي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم
إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. ورونو دې میاشت یو شپه داسې شپه ده، هغه داسې د خیر او د برکت نه ډکه ده چې د یو شپې عبادت که چاته رب العالمین په برخه کې نو هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. یو شپې عبادت چې الله یې چاته په نصیب کړي هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. هغې ته ویلی شي لیلة القدر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تحروا لیلة القدر في الوتر من هذا الشهر في 10 الأواخر من هذا الشهر. د لیلة القدر شپه هغه تاقو شپو کې لسو اخرنیو کې وګورئ. نورونو د علماو ټولو په دې باندې اتفاق دی چې لیلة القدر شپه دا په هغه وتر شپو کې د وروستنۍ اخرنۍ دا اتفاق. بیا دغه نه وروسته مختلف روایتونه راغلي دي. بعضې روایتونو کې راغلي دي چې دا 21مه شپه ده، بعضو کې راغلي دي 23مه ده، 25مه، 28مه، 29مه. اکثر علما کوم اقوال چې راځي 23مه او 28مه باندې زور دی. بیا په دې دوانو کې د 28مه شپه خدا هم علما لیکي چې دا هغه شپه ده چې نقلیږي. کله کله رب العالمین په 21مه راولي، کله په 23مه راولي، کله په 25مه، کله په 29مه، کله په 20مه ګرځي نقلیږي. داسې الله جل جلاله دې منګ او تاسې د دې شپې د عابدینو نه جوړ کړي. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. د زرو میاشتو د عبادت نه د لیلة القدر شپه دا بهتر او افضل. د دې نه وروسته ورونو کله چې روزه ختم شي منګ او تاسو باندې رب العالمین صدقه فطر فرض کړي او واجب کړي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب. فرمای من به صدقه فطر د نبی علیہ السلام په وخت کې د څو شیزونو نه ایستله. یو د هغې نه کوم شی چې خوراک څښاکو مطعوم یعنی قوت البلد خلکو اساسي خوراک چې زی د هغه نه به م یو ساع ایستله. کله کله به منګه د قجورو نه ایستله، کله کله به منګه د وربشو نه ایستله، کله کله به منګه د مېزو نه ایستله، کله کله به منګه د پنیر نه ایستله. دا شیزونه دي نبی علیہ السلام په زمانه کې به صحابه د دې نه صدقه فطر وستا. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير. ومن بزکات فطر نبی علیہ السلام فرض کړو یو صاحب استلا د وربشنا یا د قجورنا هر مؤمن مسلمان وړو کې کولوي مردانه کې زنانه هغه کو حر آزادي او کمرای خو چې زی روح او مسلمانی شرط کې اسلام دی. مسلمانی حتی کې علما وایي چې د اختر پشپه باندې د نمر د پریوتلو نه روسته پیدا شه. بعض فقها وایي چې هغه بس صدقه فطر ورکړي. صدقه فطر څومره اندازه ده؟
نننی وخت ورونو تقریبا 2.5 کیلو. علما وایي چې د کوم شي نه به وباسي، کوم شی چې قوت البلد خلکو عام خوراک چې شي دغه نه به وباسي. اکثر فقهای کرام فدید 2.5 کیلو وریجې، 2.5 کیلو وړه دا به وباسي. متى يخرج صدقه فطر یا متى تجب صدقه الفطر، کله واجبېږي او کله به وباسي. فدې کې د فقهای کرامو دوه اقوال دي ورو. یو دا دی چې کله اذا غربت الشمس ليله العيد تجب زکات الفطر على كل مسلم. کله چې نمر فریوزي د اختر پښپا باندې د نمر د پریوتو نه وروسته پتا واجب کیږي چې ادا کی. دوهم قول دا دی اذا طلع الفجر الصادق بعد الفجر من يوم العيد. سبا صادق چې کله راوخیږي د اختر په ورځ باندې سبا لبه ورکه ماخام نه بینه ورکه. دا دوهم قول دی. على كل حال خبره کې وسعت دې کڅوږي مخکې 2 ورځې ورکیم کولی شي او 2 ورځې مخکې ښکار نه دی او افضل او اولاد دا چې د اختر په ورځ باندې دا وېستل شي. زمونږ استاد باجی ورونه عادت لري چې هغه پیسې ورکړي، دینارونه ورکړي. د علماو په دې کې اختلاف دی. دا کوم حدیث مبارک چې ما تاسو ته ولوستو، ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې كنا نخرج زکات الفطر صاعا من طعام، یعنی هغه شی به ورکړي چې هغه مطعوم قوت البلد خلک خوري، پیسې پکې نه دي. نو دغه شپږ شیزونه راغلي دي عام، دغه شیزونه د اهل مدینه خوراک. کوم شی چې خلک خوري متدارکی عام خلک خوري دغه نه باید صدقه فطر ورکی. لکه وریجې شي 2.5 کیلو به وریجې ورکی، یا 2.5 کیلو وړه دی ورکی، یا 2.5 کیلو غنم ورکی. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك بان تجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم إنا نسألك من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله.